طالبانو ته د خطر زنګ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو په اړه خپل تازه دریځ بیان کړ. جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په خپل بې تازه مرکه کې د افغانستان په هکله د امریکا نوې دریځ او له نظامي لارو ورهاخوا چې له افغانستان سره څه کوي په هکله یې څه وویل. نوموړي له CNN ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم خپله همکاري له افغانستان سره جاري ساتي او ترڅنګ یې ولاړه ده. بلینکن زیاته کړه چې دوی افغانستان یوازې نه پرېږدي او ترڅنګ یې ولاړ دی، خو که څه هم په نظامي ډول دا هیواد پرېږدي ولې په ډیپلوماټیکه برخه کې په ورسره همکاري اړیکې وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په بشپړ ډول افغانستان یوازې نه پرېږدي او هڅه به دا وي چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکاري او ملاتړ وکړي. د لاندې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې پروسه کې دخیل او مرسته وکړي، ځکه په دې هیواد کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده او نه هم هیڅ چا ته ګټه رسوي. تازه مهم امریکایي چارواکی پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې دې هیواد د خپلو سرتیرو د وتلو پروسه پیل کړې او تمه ده چې د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې دا پروسه بشپړه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان طالبانو همکاریو په هکله تازه څرګندونې کړي او زیاته کړې ده چې که طالبان پر نظامیانو برید وکړي نو له سخت ځواب سره به بخشي. خلیلزاد د خپلو خبرو پر دوام د شک په ښودلو له طالبانو وغوښتل چې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د سولې هڅو او هوکړې ته ژمن پاتې شي. د خلیلزاد له خبرو یو ځل بیا ډاډه ښکاره شوه چې امریکا له افغانستان سره پاتې کیږي او ملګري یې ورسره زړه غواړي او همدارنګه ژمن دي چې له افغان ځواکونو به خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د خلیلزاد تر ټولو خطرناک ګواښ همدا و چې که دوی وغواړي جګړې زیاتې کړي او یا هم وغواړي له جګړو ځان واک ته ورسوي نو د خپلو همکارانو په مرسته به دا ډله منځوي کړي. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان دولت او افغانان دي او دوی باید په خپل منځ کې د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي.